سلامونه او احترامات ملګرو صدام حسین شباب ما لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ټیم په ټیم زما ناستې کېږي د مختلفو خلکو سره، د شاعرانو سره، د ادیبانو سره، د فنکارانو سره. په دغه سلسله کې نن زه په باجوړ عنایت کلي کې موجود یم. په HKR هوټل کې ناست یو. د حیدر لالا چې کوم هوټل دی په هغې کې ناست یو. حیدر لالا څوک شته دی نه، خو هغه ته دا میسج ورسېد چې موږ ستا په هوټل کې ناسته کړې وه، موږ راغلي وو. چونکې نن زما سره ملګري ناست دي، دا به راته کلامونه وړاندې کوي او تاسو به ترې خوند اخلئ. په اخره کې به ته زه هم یو خپل کلام وړاندې کوم، د هغې نه به هم خوند اخلو. یوسف خان را سره ناست دی، شیراز خان را سره ناست دی، جانزیب را سره ناست دی، نعمت الله رور را سره ناست دی. چونکې موږ ټول عمر داسې پروګرامونه را جوړ کړي چې په هغې کې موږ داسې څه خبرې وکړو چې پښتون ولس په پرمختګ کې څه کردار ادا کړي، ترې زده کړې خبرې، دا خلک به راویښېږي څنګه، را بیدارېږي به څنګه، په خپل وسایل او مسایل به څنګه پوهېږي. په دې باندې چونکې موږ لګیا یو کار کوو. په دغه سلسله کې نن موږ ناسته کړې ده په HKR هوټل کې، په د حیدر لالا په هوټل کې ناست یو. شیراز را سره ناست دی، اول به راته دا خپل کلام وړاندې کوي، د هغې نه پس به دا یو اوپن پلیټفارم دی، هر څوک ټپه هم ویلی شي، غزل هم ویلی شي، کلام هم ویلی شي. چونکې ما ټول عمر ټپې، سندرې، غزلې ستاسو مخې ته راوړي چې تاسو خوندونه واخلئ. په دې ټینشن ټایم کې که موږ یو منټ چاله خوشحالي ورکړو نو دا ماته ډېر د ثواب کار وښکاري. شیراز ته بلنه ورکوو چې څه راته وړاندې کړي. جي شیراز بھائی تیز به وایئ. ستاسو هم ډېره مننه کوم چې تاسو مې دا وخت راکړو. بس اورئ د شهید اقبال عمر صاحب دغه غزل به ته وړاندې کړم چې دا سړی چې بې قصوره سزا کېږي. دا سړی چې بې قصوره سزا کېږي. تیز تیز وایه. دا سړی چې بې قصوره سزا کېږي، ناروا د بې دلیله روا کېږي. او په دې کلي کې غربت دومره سیوا دی. په دې کلي کې غربت دومره سیوا دی. دې کلي کې غربت دومره سیوا دی چې میوه په دوکانونو کې سرا کېږي. واه، په دې کلي کې غربت دومره سیوا دی چې میوه په دوکانونو کې سرا کېږي. ستا د ژبې په شعري انداز مین یم، ستا د ژبې په شعري انداز مین یم، چې خیرې دې هم خیرې ترې هم راوځي دعا کېږي. واه، زبردست. او د تیارو ملګري ستړي دي که خیر و، د تیارو ملګري ستړي دي که خیر و، تاسو لږ انتظار وکړئ رڼا کېږي. واه، زبردست. د دې پورې بنګلې خان دومره فاسر دی، د دې پورې بنګلې خان دومره فاسر دی چې اکثر ترېنه منځونه قضا کېږي. واه، زبردست. او د دې جنګ او جهاد فرق کولی نه شي. د دې جنګ او جهاد فرق کولی نه شي. د دې جنګ او جهاد فرق کولی نه شي. زه به مړ یم چې دا چړې مې دا کېږي. واه، زبردست. دا بیا ووایه. د دې جنګ جهاد فرق کولی نه شي، زه به مړ یم چې دا چړې مې دا کېږي. د فرید د فن استاد خدای دې مړ کړه. د فرید د فن استاد خدای دې مړ کړه. خدای دې مړ کړه، په تا پوهه خلک خطا کېږي. واه، زبردست. او لکه سوری مې له سره ځي اقباله، لکه سوری مې له سره ځي اقباله، چې دا خوانه مې ملګري جدا کېږي. واه، زبردست. او زه په دې خبره ځان سره خوشحال یم، زه په دې خبره ځان سره خوشحال یم چې خپل ښه راته اقباله پیدا کړي. واه، زه په دې خبره ځان سره خوشحال یم چې خپل ښه راته اقباله کېږي. زبردست. جي سبحان الله. بس زه به دا یم اواز تیز کا. ټپه او یا غزل جي ارشاد اوپن پلیټفارم دی، هر څه ویلی شي. د ګیلمن وزیر یو د ګیلمن وزیر غزل د جي ارشاد. وایي د تور پنجاب تورې ګیدړې دومره مسته شولې، د تور پنجاب تورې ګیدړې دومره مستې شولې، راتلې راتلې د پښتونخوا د اوس نرۍ مات. واه، د تور پنجاب تورې ګیدړې دومره مستې شولې، راتلې راتلې د پښتونخوا د روز مري مات کړل. بس جی جی ارشاد اواز تیز کړه. که د لر دي که د بر دي پښتانه، که د لر دي که د بر دي پښتانه، دواړه سترګې د یو سر دي، دواړه سترګې د یو سر دي پښتانه. واه، د نړۍ په مخ کې هر ځای کې اوسېږي، خوار او زار او در په در دي پښتانه. واه، زبردست. مشهور په مېلمستیاو د مېلمنو دي، مشهور په مېلمستیا د مېلمنو دي، که په سمه که په غرب دي پښتانه. واه، زبردست. او سرکوزي د پښتنو کتاب کې نشته، سرکوزي د پښتنو کتاب کې نشته، اگر کټول پر هر دي پښتانه. واه، سرکوزي د پښتنو کتاب کې نشته، اگر کټول پر هر دي پښتانه. زبردست. غزلې چې د ننګ کار باندې پېښ شوي، غزلې چې د ننګ کار باندې پېښ شوی، په زیر نه دي بیا په زور دي پښتانه. واه، زیر نه دي بیا په زور دي پښتانه.
اکثر مات کړي خپل سرونه د بل جنګ کې اکثر یې مات کړي د بل سرونه د بل جنګ کې سادهګان دي زورور دي واه زبردست او چې اکبر د پښتنو دی نو بیا پوه شه چې اکبر د پښتنو دی نو بیا پوه شه دغه واړه د اکبر دي واه دغه واړه د اکبر دي ډېر ښه دا څه راته وایه یوه ټپه هم وکړي دا پوره رجال زين مرافق تفاس هزار الواقي رجال زين مرافق تفاس هزار الواقي لكن أنا ته چینارونه سوځوه زه به نختر ته کېږم ډېره مننه زه ورته خپل یو کلام وړاندې کوم ډېر زوړ کلام دی په 2014 کې ما لیکلی و د هغې نه مخکې ورته زه یوه ټپهیزه وویلم وایي لاړې د بل په لار دیلداره ټپهیزه ده وایي لاړې د بل په لار دیلداره او څه وکړم رمه ناقراره لږ مې تپوس کوه نګاره وایي زما د پېغلې په شان یاره راشه چې چل د ژوندانه د روښانه او یو کلام دی وایي دا وګوره که نه دا په ما څومره قدردان دی او ستم دی او که غم دی خو بس ټول مې د جانان دی دا وګوره که نه دا په ما څومره قدردان دی او ستم دی او که غم دی خو بس ټول مې د جانان دی او مخکې شعر دی په یو نظر یې مرمه په بل بیا را ژوندی کېږم په یو نظر یې مرمه په بل بیا را ژوندی کېږم او چې څومره ستمګر دی والله دومره مهربان دی او یوسف خان دغه شعر دی وایي ځوانانو لوپټې واخیستې پېغلې شوې سرتورې ځوانانو لوپټې واخیستې پېغلې شوې سرتورې او راځئ اوس تماشې کوئ دا نوی پاکستان دی نوی پاکستان چې کوم جوړ دی وایي ځوانانو لوپټې واخیستې پېغلې شوې سرتورې او راځئ اوس تماشې کوئ دا نوی پاکستان دی او په هر کور کې غوغا د پښتونخوا کې اور بلیږي په هر کور کې غوغا د پښتونخوا کې اور بلیږي او په زور یې چې شهید کړو دا د برکلي ګل خان دی او ښکاره مو قتلوي د شهادت مرتبه راکړي په دې شعر به لږ سوچ کوو وایي ښکاره مو قتلوي د شهادت مرتبه راکړي او بس ته موږ معاف کړئ شهادت کې مو تاوان دی ښکاره مو قتلوي د شهادت مرتبه راکړي او بس ته موږ معاف کړئ شهادت کې مو تاوان دی او په جار چې چغه وباسي او توان ولس له ورکړي په جار چې چغه وباسي او توان ولس له ورکړي څوک شته داسې که نه بس هغه یو ځل باسي او مخکې شعر دی وایي مقطع دی وایي رښتیا خبرې پرېږده ګنې سر به خورې شبابه رښتیا خبرې پرېږده ګنې سر به خورې شبابه منصور په دار ختلی و جوړستا هم د ارمان ډېره مننه چونکې دا یو پروګرام و چې موږ راجوړ کړو مازدیګری هم دی انشاءالله موږ بیا بیا یو ځل ناسته کوو که ته یوه ټپه بله بیا هم پکې ویلی شې تیر شاد یار دوست او میلمه مې شته کور لرم حجره مې شته یار دوست او میلمه مې شته کور لرم حجره مې شته او راغلم اسمتان نه اوس ګورم چې ګرده مې شته درد مې په الټه لاس دی درد مې په الټه لاس دی پاتې شه خطره مې شته او ورته کړاندې مه پرېږده زما اراده مې شته او خپله جاله خپل اختیار خپله جاله خپل اختیار خان یم کوټه مې شته او خط پرې راته لیکي چې راشه لوپټه مې شته او څه کوو په پښتو یمه څه کوو توره پروله مې شته او ځوان یم خیبر لرم باز یم پیرا مې شته زبردست او ښه ده چې ته خدای نه یې شکر دی سره مې شته او کور نه په تیاره وځم څه ناڅه لانجه مې شته او اوس هم پنجاب ته ځم اوس هم چې پنجاب ته ځم روغ او دبدبه مې شته او شم مرید د بل ولي لویه پیرخانه مې شته او خوږ دی منظر اوس هملا اوخره ذایقه مې شته خوږ دی منظر اوس هملا اوخره ذایقه مې شته زبردست ډېره مننه یو جهان مننه